ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. ولسمشر غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې راتلونکي 15 کاله به نور هم د افغانستان ولسمشر وي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د ټاکنو پایلو ته به انتظار وکړي، خو ټاکنیزې ډلې ورته هیله ښودلې ده چې راتلونکي 15 کاله به نور هم ولسمشر وي. هغه وایي غواړم خپل نیمګړي کارونه پوره کړم. نوموړی زیاتوي چې دا د افغانانو پورې تړلې ده چې څوک یې انتخاب کړي، خو خپل ټیم ورته هیله ورکړې چې ټاکنو کې دی بریالی دی. خو بل خوا نوموړي دا خبره هم کړې ده چې که ټاکنې ونه ګټلې نو بیرته به خپلې پخوانۍ دندې ته ستون شي او استادۍ ته به دوام ورکړي. هغه د طالبانو په تړاو په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان ته د طالبانو راتګ د یو قوي ضمانت پرته ناشونی دی. هغه وویل که له طالبانو سره هر ډول جوړجاړی کیږي باید د افغانستان اساسي قانون، د بشري حقونو، د ښځو حقونو او د افغانستان دیموکراسي په پام کې ونیول شي. هغه وویل چې که طالبان دا فکر کوي چې کابل ته به راځي او دا شوی پرمختګ به بیرته له منځه وړي نو دوی په خپل فکر کې تیر وتلی دي. ولسمشر غني وویل چې طالبانو تاوتریخوالی زیات کړ چې خلکو ته ښکاره کړي دوی د سولې په تړون کې بری خپل کړی او افغان ځواکونو ته ماتې ورکړې ده. خو وایي چې دا ویتنام نه دی چې خلک به له افغانستانه د تیښتې لپاره په الوتکو پسې ځوړندېږي. نوموړي زیاته کړه چې دا د 2014 کال وخت نه دی چې ګډوډي به رامنځته کیږي. هغه وایي د واک د ویش په سر ناندریو ته نور وخت نه لرو. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې عبدالله هم په ټاکنو کې د بریا دعوه کړې وه، خو د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح په یو خبري ناسته کې ویلي و چې د دوی د معلوماتو په اساس له 80 څخه تر 80% رایې دوی وړي دي، خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون پایلو ته باید په تمه شو. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. کومه ویډیو خوښه شوې وي راسره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.